ماسک اغوستل ګټور دي؟ دا پوښتنه به مو ډېره اورېدلې وي. داسې کسان هم شته چې د کورونا په مخنیوي کې د ماسک د رول په اړه شکونه لري. موږ نن د ساینس له نظره د موضوع ته کتنه کوو. Also wenn man jetzt beispielsweise د بیلګې په توګه که څوک وټوخیږي یا وپرنجیږي یا چیغه او یا د ورته بل څه وکړي، ماسک به د دوی له خولې او پوزې څخه په مخامخ ډول د هوا او ذراتو خپرېدو مخنیوی وکړي. ماسکونه د ذراتو سرعت کموي او د چټکو پاشل کېدو مخه یې نیسي. der dafür sorgt, dass das Ansteckungsrisiko sozusagen minimiert wird. وانګیرئ چې په یو مارکیټ کې یاست او ټول خلک ماسکونه لري. له دې خلکو یو کس کورونا لري خو نښې یې نه پکې ښکاري او هغه خپله هم نه پوهیږي. د دې کس ماسک د یوه مخنیوي کوونکي ډال په توګه عمل کوي او نورو خلکو ته د کورونا د لیږدېدلو مخه نیسي. ټول خلک دې ټکي ته ګوته نیسي چې په وایروس د کمو ککړو کسانو چاره اسانه ده، خو که شمېر یې زیات وي بیا سخته ده. نو که ماسک وکړای شي لږ تر لږه یو څه کسان هم په وایروس له ککړېدو وساتي او خلکو ته لږ وایروس ولېږدي، ښایي د سختو ناروغیو او حتی د مرګ د مخنیوي لامل شي. اوس ترلاسه شوي مالومات د دې خبرې پخلی کوي. په امریکا کې د کورونا په اړه یوه ارزونه وایي چې د 2021 کال د فبرورۍ میاشتې تر پایه به هلته د مړه کېدونکو کسانو شمېر 270,000 ته ورسیږي. څېړنه همدا شان په ډاګه کوي چې که په عامه ځایونو کې د ماسک اغوستل تر 95% ورسیږي، د مړه کېدونکو له ډلې به شاوخوا 129,000 کسان وژغورل شي. هر څومره چې وخت تېرېږي هماغومره د کورونا د خپرېدو او د هغې د مخنیوي د لارو چارو په اړه زیات پوهیږو. خو اوس چې پوهیږو چې ماسک ګټور دی، راځئ هغه وکاروو.